دې قبول کړی یم. قبول یې 3 ځلې ووایم. هو قبول مې. ښه تم زما قبوله یې قبوله مې. تم ځان سپین کړې. ستا په راګیر کوم ته خو زما زړګی نه یې. زه بیا وکم که نه خو وایې که نه جامې دې په ما شولې. اوکې خبره ده د شیرینۍ په حق کې ما دا خبره کوله چې د ګلبدین زوی یعنی د ګلبدین زوی نه لکه چې مسای رښتیا عبید بهیر هغه ویډیو یې وه د غوړه غوړتو راوتې وه هغه خو ما سره وه خو ما نه پبلیک کوله تر هغو پورې چې بد کدي بیا پبلیک کړه بعد له هغه نه بیا ما هم په دې باره کې خبرې وکړلې نو دغسې د شیرینۍ ویډیو چې ده له خیره سره ډېر زر له مختلف پلیټفارمونو نه چې وایرل سي په هغه ته د موږ بس دا مشکل ده چې چونکه د ګلبدین د زوی په غڼ باندې مرض او دغه مرض یې هر هغه جلکۍ ته ورکړی کوم سره چې دی ناسته ولاړه غوړته غوړتې کړې ده نو اوس موږ په امریکا کې لګیا یو DHHS د امریکا ډپارټمنټ اف هیلث اینډ هیومن ریسورسز ته چې خبر ورکړو چې دغه داسې مریضونه دي په اسلام کې خو د دې کار بیخي داسې ده چې تر مرګه پورې په غټو غټو ډبرو ویستل دي خو په امریکا کې هم دغه کسانو نه چې کوم دا ډېر زیات دا ده چې بیا باید ډېر غټ فاین پې کېږي او ډېر غټ مشکلاتو سره مخ کې کېږي نو راځئ زه به تاسو ته کله معلومات درکوم چې موږ دا پروګرام دا هدف تر څومره پورې ویوړ د موږ دغه د خپل وطن دپاره مبارزه او له وطن نه چې خارج ته دا غڼونه راځي دوی په خپل غڼونو باندې ډېر سخت مرض راوړي او دغه مرض لکه د کرونا غوندې په امریکا کې چې کومو افغانو خارجیانو خو دوی سره څومره نه د موږ بیچاره افغانان دوی د غڼونو له لاسه په امریکا کې هم نه دي په قرار او په امریکا کې هم دوی دغه مرض خپور کړ نو نن سبا په امریکا کې د موست ټاک اباوټ ټاپک دغه ده چې د ګلبدین مسیح د خپل غڼ له لارې نه د افغان د نجونو په کوڅونو کې وایرس ور اچولی ده نو تاسو په دې هکله څه وایئ دوستانو څنګه چې تاسو خبر یاستئ د ما بوی فرینډ ښایسته جیسن هبرډ راغلی ده په ټاون کې دا او موږ ډېر زبردست سره ګرځو راګرځو مزې کوو لاس هم په لاس کې نیولی آیسکریم خورو چکرونه وښو او فل ټایم مثلا موج مستي روانه ده